افغانان ورونو که زما مینوال سي او که څوک مخالفین دي هم دا ویډیو زما وګورئ او په دې ویډیو کې به تاسو ډېر مطلب ووایئ چې ولې لر او بر افغان وطن باندې دا جنگ دی، ولې د پښتنو سره دا ظلم کیږي، د څه شي په خاطر، او موږ دا 50 کاله یا ولې بدبختي او د دې بدبختیانو سره مخامخ یو، ولې منظور پښتون نیول کیږي، ګناه یې څه شی ده، منظور پښتون څه شی غواړي. دا هڅه چې ما لګولې دا اسمانه د دې ورکوي چې لر او بر افغان خاوره چې ده د سرو زرو اس دی او نړیوال موږ نه څه شی غواړي او دا جنګ موږ سره چا روان کړي. په دې زما پوره تفصیل وانه ویډیو ده. افغانان ورونو تاسو معلومات چې څو ورځې مخکې منظور پښتون په کوټه کې ونیول شو او د پاکستان ریاست د خوا نه. منظور پښتون ګناه څه کړی چې منظور پښتون دي؟ منظور پښتون خو چغې وایي چې زه د پاکستان آئین منم، د پاکستان د آئین لاندې موږ ته د حقوق راکړی شي. منظور پښتون دا وایي چې زما مدنیت دي، زما ځمکه ده، زما وطن دی، په دې زه خپل اختیار غواړم. پښتانه خو چا سره زیاتې نه کوي، که په لر وطن کې دي که په بر وطن کې دي. همیشه پښتانه افغانان هغه خلک دي چې په خپلو کې یو بل سره وژني، مګر بل چا سره دومره زیاتې نه کوي، په پټي وژني، په مړدانو، په سپینو، په دا ښکته وطن کې بیا دا معاملې ډېرې دي. نو دا ولې پښتون دلته څوک نه پرېږدي پرمختګ ته او د خپلو مدنیاتو ته؟ تاسې په دې باندې لږ سرچ وکړئ. دغه حته چې دا لر او بر افغان وطن پښتون وطن په دې باندې 15 کاله 4 کاله مخکې موږ دلته یو پروګرام وکړو، سیمینار و، او د دې کاناډا نه یو زموږ پښتون راغلی و چې هغه د سوات سره تعلق لرلو. هغه ویل چې دا بیل چې کوم دی لر او بر افغان وطن اموترباسي نه د دنیا ټاپ 10 اکانومي چې دي، یعنې 10 بهترین اکانومي اقتصادي دغه چې دي دی نه چې دي، په هغې کې 7 دلته موجود دي، 7 دلته موجود دي. دلته پخوا تجارت کېدو، کاروبار به و، دلته بیا انګریزانو ډېر معاملې ده. نو په دې وجه باندې موږ څوک نه پرېږدي چې د خپلو مدنیاتو نه، د خپلې ځمکې نه، د خپلو وسایلو نه موږ استفاده وکړو. موږ خو دا ډېر یادو چې موږ پنجاب دی او دا دی واغه دی، خو اصلي معامله چې ده موږ سره امریکایان او برطانیان کوي. دا ټولې لانجې راته هغې جوړې کړي. تاسو یقین وکړئ چې زه انډیا ته تلم، انډیا کې ما 3 جمعې تېرې کړې، ولا کې د افغانستان وطن کې ښایست یا د ښکته پښتون وطن ښایست یا دغه شانې میوه یا دغه شانې میوهجات که وچ وي که لامده وي که سبزي وي یقین وکړئ که په انډیا کې ما پیدا کړي. نو د دې خطې د بیانولو دپاره چې دلته موږ د خپلو مدنیاتو نه استفاده ونه کړو، د خپل وسایل استعمال نه کړو، دلته پاکستان جوړ کړو. که نن د دې پاکستان په ځای باندې اموترباسي نه دا یوه خاوره وې، نو خو موږ خو د دنیا سره وصل وکړو نه، چین سره، ازبکستان، تاجکستان، یورپ سره، ټولې دنیا سره به زموږ کاروبار او ژوند زندگی برابر و، موږ په خپل وسایلو باندې خپل اختیار به وي. مګر کله چې امریکایانو د نورو ته معلومات وشو چې یاره دلته غټې خزانې موجودې دي، دلته ګیس شته، برق شته، تیل شته، هر شی شته دی، راشه د پاکستان په نوم باندې دا ریاست دلته جوړ کړو او دلته سټک ورکړی دی پنجابي ته. کله پې وروره پښتون وهي په سر، کله بلوچ وهي، کله سندھی وهي، کله کشمیری وهي. یعنې دا یو تل به صرف داسې دا وظیفه ورکړي چې دا خلک به سر اوچته ویدول ته نه پرېږدي. نور زموږ هېڅ ګناه نه ده، موږ هېڅ ګناه، موږ په خپله خاوره کې بېوسه یو، په خپل وسایلو کې بېوسه یو. نو خبره دا ده چې دا لالونو خزانې چې ورته وایي دلته د لالونو خزانې موجود دي. اوسنی د افغانستان حکومت ملا صاحبان چې راغلي یقین وکړئ چې یوه بهترینه پالیسي شروع کړې، ځکه چې هغې وکاته چې پاکستان دا د امریکې غلام دی، د سره زموږ مشکل نه حل کېږي، مستقیم د امریکایانو سره خپل خبرې کوي او خپل پروګرام سره په مخ کې وړي. دا ډېر یو زبردست، دا غلامي نه ده، دا حق دی، دا شعور دی، دا د دنیا رواج دی. او که تاسې کتلي وي، ما تاسو ته مخکې ویلي چې په هره دنیا کې خصوصا په پاکستان کې وي که په افغانستان کې کومې غټې پروژې کېږي، که چین کې که نورو کې د امریکې د اجازت نه بغیر یې نشي کولی. هېڅ امکان لري چې د امریکې د اجازت نه بغیر دغلته یو پروژه عملي کړي. که تاسې به کتلي څو کاله مخکې د ایران پاکستان ګیس راتېرو پیپ امریکې خوښه نه وه، اجازه یې ور نه کړه که نه، تېر یې نه کړو که نه. نو همداسې دا که تاسې کتلې په 2010 کې په افغانستان کې جمهوریت و، تقریبا 1.5 لک او نور خارجیان موجود وو. د قطر دفتر د هغې وخت قاضي صاحب نورو مخالفت وښودو چې د طالبانو دفتر دې په قطر کې نه جوړېږي، مګر د امریکې خوښه وه جوړ شو که جوړ نه شو. نو خبره دا ده چې پښتنو او زما ورونو، زه نفرتونه نه خورم، زه تاسو ته حقیقتونه ویم. زموږ د افغانستان عمره څومره نفوس چې دی دا د انډیا په یو ولایت کې دی، په یو صوبه کې دی. قسم په خدای چې موږ سره دا انډیا په دې څنګ کې پرته وي او دا پاکستان نه وي، نو زموږ به ژوند زندګیانې عیش و مشرت به هم کولې.
اوس کار ته موږ ته څه پکار دی؟ موږ ته پکار دی چې څنګه لکه ما ته ویل چې اوسني د افغانستان حکومت زنده‌باد زبردسته پالیسي جوړه کړې ده. تاسو وګورئ چې په کویټ، قطر، ابوظبي، دوبۍ کې، په سعودي کې دلته تیل راووته. سعودیان پوه موږ سعودیان بیا کړه نه دي، هغه خیر دي. بې غیرتوب پکې شته، هغه بېله خبره ده. هغه دا خبره د جهاد او نه جهاد خبر پای کې سره ځکه مشکل نه لرم. خو دا چې کله تیل دې راویسته دغه ډاګې وي، دښتې وي، نو امریکایانو، برتانیانو او د نورو ته ویلي چې 80% ته وړه 30% موږ ته راکوئ، 40% هغه دي، هغه وطنونه ګل ګلزار دي. که موږ چېرته د پاکستان په ځای امریکایانو سره خبرې وکړو، د دې خپل لر بر افغان وطن، د دې پښتون وطن، یقین وکړئ چې دا به یو بهترین کار راشي. ځکه د پاکستان خو یو غلام هېواد دی، دغه په یو ټلیفون باندې د هر څه بدلېږي. نو موږ اصلي هغه مقصد زم پرېښی دی، موږ صرف پنجاب او پاکستان او پنجاب او پاکستان زم یم تیم یې بل وي. خو اصلي معامله چې دا موږ کفار یا موږ خارجي ملکونه که چېرته موږ خپل مدنیات، موږ په خپل ګیس، موږ په خپل برق، موږ په خپل تیلو، موږ په خپل نور مدنیاتو باندې دا خبره چې خپل کنټرول حاصل کړو، هر یو پښتون، هر یو افغان به میلیونر وي. نو د دې دپاره دا پاکستان جوړ کړی دی او د دې بل هېڅ مقصد نه دی. نو زما پښتنو افغانان ورونو د منظور پښتون سره په نیول یا د نور پښتنو نیول وجه کېدل صرف وجه دا ده چې دې ته معلومات چې دا پښتانه که چې ته خود مختاره شو او خپل شیین یې وپېژندل، خپل تاریخ یې وپېژندل، خپل مدنیت باندې حاصل شو. دا خو یو غټه اکانومي دلته جوړېږي چې ما مخکې ذکر وکړو چې د دنیا 7 اکانومي دلته دي. نو خبره دا ده پښتنو افغانانو ورونو، جنګ نور د یو شي نه دی، جنګ صرف دا دی چې موږ دغه د سرو زرو کم اف چې دی په دې باندې امریکایان وایي چې دا تاسې ټول نشئ خوړی یا نور ملکونه، صرف دلته دا جنګ د دې دی. که موږ تاسې خیر شو لکه څنګه چې سعودي او دوبۍ او دا ځای نه څه ورکړي خارجیانو ته او څه ورته وایي چې یاره موږ ته یې راکوه، موږ تعلیم غواړو، موږ غواړو چې موږ په ګېډه ماړو شو. ځکه د پښتون مسله خو د ګېډې ده. په کراچۍ کې دا مسافر دی، په ماجر دی، په لاهور کې دا ماجر دی، په سعودي کې دا ماجر دی، په دوبۍ کې دا ماجر دی، په یوروپ کې دا ماجر دی. نو ته خدای چې ته خپله سوچ وکړه چې ته دوبۍ ته وګوره، ته سوات ته وګوره. د سوات په دې دنیا جنت دی، د هغې د جنت غوندې ځي کې سړی راپاسېږي، ځي په دوبۍ په سره ګرمۍ په شو کې کار کوي. او دلته ته وګوره چې کوم شی نشته دی. نو دلته موږ ته دا لوبه ده. او واحد اوسنی د افغانستان نظام چې دی دا ستاسې دپاره د خلاصون لاره زما ښکته پښتنو ورونو، تر څو پورې چې افغانستان په خپلو خپو نه ودرېدلی د اقتصادي لحاظه، د نظامي لحاظه، والله کې په تاسې باندې ښه ورځ راشي. او واحد به زمونږ او دا بهر هم کېږي چې لر او بر افغان به ټول یو ځای کېږي او د خپلو مدنیاتو، د خپلو کوم دغه شی نه دي چې لاسته بې راوړي. او نړۍ سره باید دا خبره موږ وکړو. منظور پښتون ته پکار ده، نور زمونږ مشرانو ته پکار دی چې امریکایانو سره دا خبره وکړي چې پنجاب خیر تو خیر ما، دا زما خاوره ده او دغه راځه وروره 10% 40% ما ته راکوه، نور ته وړه. او د دې نه علاوه به تر عمره به زموږ تېر شو د قیامته، نه به خپله استفاده وکړو او دغه شانې به د دهشتګردۍ په نوم، د ترورستانو په نوم، په یو نوم په بل نوم باندې به وژل کېږو. نو د منظور پښتون نیول کېدل یا د بل شي نیول کېدل، د پښتنو وژل کېدل، ذلیل کېدل، وجه دا ده چې دا د سرو زرو اصل دی دغه وطن، لر او بر افغان خاوره. او کفار موږ نه پرېږدي چې دا ټوله موږ وخورو. نو خامخا هغې ته به پکې څه ورکړو. زورواکې د امریکا د دنیا. نو الله پوه کړي تاسې که زما په خبره پوه شوي.